أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 102. په دې آیت کریمه کې رب عزوجل د یو ډېر لوی حقیقت روښانوالی کوي. هغه حقیقت د سلیمان علیه السلام اړوند دی او بل دا چې دوی ملائکې چې هاروت او ماروت نومېدلې په یو روایت کې دوی الله جل جلاله ومځکې ته د امتحان د پاره را لېږلي وې. د دې بیان د دې دواړو خبرو لپاره روایات متعدد راغلي دي د مختلفو صحابو او د مختلفو تفاسیرو بېلابېل روایات پکښې شته. د سلیمان علیه السلام اړوند تفسیر ابن کثیر څو روایات را نقل کړي. یو روایت د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه را نقل کړی دی. هغه روایت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په داسې شکل باندې و چې د حضرت سلیمان علیه السلام یو کاتب آصف نومېدی. د سلیمان علیه السلام د لیکنې او مکتوبات دا ټول د لیکل او دا مکتوبات به ټول را اخیستل. د حضرت سلیمان علیه السلام تخت چې و د کرسی چې و تر دې لاندې یو ډک شلی و دغه د مکتوبات دا به ټول دلته دفن کول. کله چې سلیمان علیه السلام وفات سو دا نور پیرانان و شیطانان هغوی په خبر سوه. یو دم دغه مکتوبات ټول راوکشل. آصف چې کومې لیکنې کړي وې د هغه آصف د لیکنو د اورو دوو لیکو په منځ کې نور ساحرانه خبرې ورته ولیکړلې، د سحر او د جادو د منتر خبرې ورته ولیکړلې. ابس بالا په خلکو کې عامه کړله چې دا سلیمان علیه السلام دا د الله پیغمبر نو، دا خو چې پر دې ټوله دنیا باچهي کول د سحر او جادو په زور کول. وګوره دا سحر او جادو دی، دغه د تر تخت لاندې د تر چوکۍ لاندې دا شان موږ راوکښل. د دغه تاریخ څخه اوازه ګډه سوه. ټولو خلکو او سلیمان علیه السلام ته په ښه سترګه نه کتل. سوونه کلونه تېر سو بیا هم خلکو سلیمان علیه السلام یو ساحر جادوګر بالی، تر داسې اندازې پورې چې الله جل جلاله د آیت کریمه نازل کړي. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، او دی تابعداري او پیروي کول د هغه څه چې شیطانانو لوستل پر باچهي د سلیمان علیه السلام. وما کفر سلیمان، حقیقت کې سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی، سحر او جادو نه دی کړی، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانانو کفر وکي، شیطانانو سحر او جادو کاوه، هغو دا پرې وچل جوړ کی. دا یو روایت. او یو بل روایت چې هم سعید بن جبیر رحمت الله تعالی علیه د حضرت عبدالله ابن عباس
رضی الله عنهما څخه روایت کړی دی. هغه روایت داسې دی چې د سلیمان علیه السلام عادت داسې و چې کله به بیت الخلا ته تللی نو د یو مهر و، دا به د سلیمان علیه السلام په ګوتو. په دې مهر کې الله دا تاثیر ایښی و چې د هغه په قوت باندې د باچهي کول او په هغه کې یو غټ اثر پروت. نو یو ورځ چې دی بیت الخلا ته تلي، دا خپل مهر یې واخیستی، خپلې یو مېرمنې ته یې ورکړي. کله چې دا مهر ورکړي، دستي فوراً یو شیطان رالی د سلیمان علیه السلام په شکل باندې او دې ښځې ته ودرېدی او د دستي یې ورته وویل چې هاتي خاتمي، هغه زما مهر او زما هغه انګشترۍ راکه. هغه ښځې هم انګشترۍ ورکړل، دی هم دستي ولاړی. د سلیمان علیه السلام جامې یې واغوستلې، د سلیمان علیه السلام پر تخت باندې کښېنستی، اوازه یې کړه چې زه سلیمان علیه السلام یم. سلیمان علیه السلام چې راووتی، ښځې ته یې ویل ګوتمۍ راکه. ښځې ورته ویل لسته سلیمان، ته خو سلیمان علیه السلام نه یې. سلیمان علیه السلام خو رالی، خپل مهر او انګشتري یې یوړل، ته بل څوک یې په هغه شکل راغلی. سلیمان علیه السلام پوه سو چې دا د الله عز وجل امتحان دی او ازمایښت دی. نو په دغه وخت کې چې دغه شیطان تر یو موقته وخته پورې د سلیمان علیه السلام په شکل باندې کښېنستی او باچي یې کول، د نورو شیطانانو په مرسته یې ښه ډېر سحر او جادو کوډې دا یې پر کاغذانو پر مختلفو شیانو باندې ولیکل. بس یو لو پلنډه یې د سیرو جادو منتر تیاره کړل، د سلیمان علیه السلام تر کرسي یې لاندې دفن کړل. کله چې سلیمان علیه السلام بیرته باچهۍ ته راغلی او بیا وفات سو، دوی بیرته دا اوازه ګډه کړله چې سلیمان علیه السلام خو باچي پر خلکو باندې سیرو د جادو په زور کول، د الله پیغمبر نو. په شیطانانو پیرانانو کې خو هغه مسلمانان شوه، دا سرکشه شیطانانو پیرانان، د دې خو د سلیمان علیه السلام سره ډېره درنه دښمني وه. په هر صورت دا چې دی به خلک څنګه خبرول، نو هغه هم مختلفې طریقې په کار اچولې. یو شیطان به رالی د یو ډېر سپین ږیري سړي په جامه باندې په شکل باندې په یو مجلس کې کښېنستی، بس دا خبره به یې وکړله چې یار د ډېره وخته مې یو خبره په یاد ده خو کولی یې نه سمه. خلکو به راټینګ کړي چې بابا څه خبره ده، ډولیا پرېږده، بس دا خلک به خوابده کړي. خلکو چې به راټینګ کړي چې دا سلیمان علیه السلام چې دا باچهي کول زما په یاد دي، د سیرو جادو کاوه، که نه تاسې زما خبره مه منئ، تاسې ورسئ د ده تر دا کرسۍ چې پرته وه د هغه ځای تاسې وکندئ. خلک چې راغله هغه ځای یې وکندئ. هلته د سیرو د جادو د منتر خورا ډېر لیکنې پرتې وې. اوله اوازه سوه چې وایي دا سلیمان علیه السلام خو موږ د الله پیغمبر بالي، چې دا د الله عز وجل یو اعطا ده، دا خو سایرو جادوګرو. د هغه خبره د خلکو پر ژبو باندې نقل پاته وه تر داسې اندازې پورې چې سید الرسول صلی الله علیه وسلم الله عز وجل ولېږدوي. الله جل جلاله وفرمایل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الله جل جلاله فرمایي وای دی تابعداري کول په هغه څه باندې چې شیطانانو لوستل، د شیطانانو چې څه هغه پریبو چلو، د هغه پریبو چل مطابق دی دا کار کاوه. او حال دا وما کفر سلیمانو، سلیمان علیه السلام خو کفر نه دی کړی، ولكن الشیاطین کفروا، شیطانانو کفر کاوه. يعلمون الناس السحر، چې و خلکو ته سحر او منتر شوي. دی د شیطانانو چې څه لوستل دغه تابعداري کول. او یو بل روایت کې بیا چې دا روایت عمران یو تابعی دی هغه را نقل کړی دی، او هغه روایت دا دی و یو ورځ موږ د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سره ناستو، یو سړی راغلی. کله چې سړی راغلی، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه پوښتنه ځینې وکړه من أين جئت، د کومه ځایه څخه راغلی؟ قال من العراق، د عراق څخه راغلم. بیا یې پوښتنه ځینې وکړه من أي، د عراق د کومه ځایه څخه راغلی؟ ده ورته وویل د کوفې څخه. ول هلته څه کیسې وې، څه خبرې وې؟ دا سړی ورته وایي چې زه راتللم، خلکو یو نابلده خبره کول. هغه نابلده خبره دا وه چې حضرت علی رضی الله عنه را ژوندی سوی دی، را پورته سوی دی، دلیل سته؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په جواب کې ورته وایي ما تقول لا ابا لک لو شعرنا ما نکحنا نساؤه ولا قسمنا میراث. تا ته څه وایه؟ عجیبه خبرې کوې. که چیرې موږ علم وایي چې علي رضی الله عنه ژوندی دی، مړ نه دی، نو د ده میراث ولې تقسیم سو؟ د ده مېرمنې هغو نورو خلکو په نکاح ولې کړلې؟
موږ به دا کار نه وای کړی که دی ژوندی وای. او بیا یې ورته وویل خو زه یوه خبره درته کوم چې شیطانانو پخوا یو کار کاوه، هغه دا چې یو د بل پر اوږو به سره سپرېدل، اسمان ته به وختل. قصه یې نور ځایونه په تفسیر کې راغلې لکه ستاسو یاد دي. موږ چې تېر وارې قرآن عظیم شان ترجمه کاوه شهوب الثواقب باندې مو خبرې وکړلې، نو وایي بیا به اسمان ته وختل، هلته به یې یوه خبره د ملایکو څخه واورېدل، نو بیا به یې هغه یوه خبره راوړه د خلکو په منځو کې به یې نشر کړه، مثلا سبا باران کې، سبا به پلانۍ پیښه وسي، دا یوه خبره به یې رښتیا او یا به یې نورې درواغ ورسره ګډې کړلې. هغه چې به یوه خبره رښتیا سول، د خلکو په ذهنو کې به فکر راغلی چې دا خو ښه خبره ده. په دې ترتیب به دې شیطانانو پیرانانو پر خلکو حکومت کاوه، یا به د پیرانانو د شیطانانو یو ګوډاګی په انسانانو کې موجود و، دا یوه خبره به یې ورته وکړل، هغه خبره چې به دوی واورېدل بیا به یقین راغلی چې دا خو ښه خبره ده. دا لږ چې په پټو باندې خبر ګورې په غیبو باندې یوازې الله علم لري، غیر د الله څخه بل هېڅوک علم نه لري. دا بزرګانو لیکلي دي، وای څوک چې د شریعت پابند نه وي هغه د الله دوست نشي جوړېدلی. او د اولیاو څخه کرامت ثابت دی. کرامت دا معنا چې د عادت خلاف یو عمل ترسره کی. او خبردار که هر چا ویل چې زه دا کرامت ښکاره کوم هغه ولی نه دی، ځکه کرامت دا د هغه ولی بی اختیار د دسه صادریږي، دی په خبر نه وي، ناګهانه یو خبره غیر اختیاري د خولې ځینې ووځي. او کرامت د ولي دپاره ضرور نه دی چې خامخا به ولي کرامت ښکاره. او که تاسې ولیدله چې یو سړي وویل پلانکی کار به وکړم، پلانکی به وکړم، دا ولي نه دی. بعضې خلکو ته دا سوال پیدا سي، وایي د هغه سړی چې وایي پلانکی کار به وکړم، پلانکی به وکړم، هغه پلانکی خبره وکړه، هغسې وسوه. بزرګانو لیکلي دي، وایي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د دغه روایت او د نور روایاتو په نظر کې نیولو سره شیطانان دا کوي چې یوه خبره پیدا کړي، رایه وړي، یو باطل پیر ته یې وکړي، باطل پیر یې بیا دا نورو کسانو ته وکړي، هغه خلک یې واوري، بیا نو چې ته شل واره ورته وایې چې دا خو درواغ وایي، وایي ما پلانکۍ خبره په خپلو غوږو ځینې واورېدل، په خپلو سترګو مې ولیدل، هغسې وسوه. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي، وایي یوه خبره رښتیا دوی ته راوړي او یا خبرې نورې درواغ ورسره زنګ. او بیا یې دا خبره وکړله چې سلیمان علیه السلام هم د الله پیغمبر او د دې په اړه باندې هم شیطانانو او پیرانانو داسې وکړله چې خلک یې خبر کړل. سلیمان علیه السلام د دې څخه دغه د سیر او د جادو ټول شیان را جمع کړل او دا یې راوړل، تر خپلې کرسۍ لاندې یې دفن کړل چې چاته ونه رسېږي، څوک به د استفاده ځینې ونه کړي. بېرته دا شیطانان ورغلل او خلکو ته یې وویله چې سلیمان علیه السلام د دې سحر او د جادو په زور باندې دا کار کاوه. خو په هر صورت دې ته ورته د تفسیر ابن کثیر ډېر روایات نور هم را نقل کړي او ډېر ژور تحقیق یې پر دې موضوع باندې کړی. او همدا ډول دغه هاروت او ماروت ملائکې د دې په اړه باندې هم روایات یې متعدد راخیستې دي چې دا دوې ملائکې وې، خو دا روایت یې ټول غریب او ضعیف بللي، ځکه دا ترجمه ده د آیات کریمه چې اوس یې موږ کوو د تفسیر ابن کثیر پر څو ډوله پر دوه تفسیره باندې کړی. هغه روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه را نقل کړی دی چې دی وایي ما د پیغمبر علیه السلام څخه اورېدلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان آدم علیه السلام لما اهبطه الله الى الارض قالت الملائکه، وایي کله چې الله جل جلاله آدم علیه السلام په مځکه کې پیدا کاوی، ځکه ته یې راکښته کاوی، سم و مخکې وویل ملائکو ورته وویل اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، یا الله ته په دې مځکه کې یو داسې مخلوق پیدا کوې چې هغه به ستا نافرماني کوي، وینې به تویوي. الله جل جلاله ورته وفرمایل انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه څه پوهېږم چې تاسې نه پوهېږئ. او بیا الله جل جلاله ملائکو ته وویل حلم ملکین من الملائکة حتی نهبطهما الى الارض، ونیسئ تاسو یو دوې ملائکې وټاکئ، په تاسو کې بزرګانې ملائکې، زه به یې مځکې ته شوه کم، بیا به وګورم چې دوی په مځکه کې د الله عز وجل اطاعت کوي او که نه. نو وایي بیا دوی دا دوې ملائکې وټاکلې، یو هاروت او یو ماروت، دا دوې ملائکې وټاکلې. دا دواړې ملائکې الله جل جلاله مځکې ته کښته کړلې. کله چې مځکې ته کښته سولې نو یوه ښځه، ښایسته ښځه چې زهره نومېدل، هغه راغلل و دواړو ته او دوی چې ورته وکتل، ملایکې خو د ګناه څخه معصومې دي، د دوی سره خو نفس و شیطان نسته، خو دلته دا دوه دشمنان نفس و شیطان ورسره یو ځای سول. او چې کله دې ښځې ته وکتل
نو د دې څخه د زنا غوښتنه وکړه. ښځې په جواب کې ورته وویل چې نه زه ستاسې خبره نه منم مګر تر څو چې تاسې شرک ونه کړئ. بیا دوی ورته وویل لا نشرک بالله شیئا ابدا. دواړه ورته وویل چې موږ خو قطعا شرک نه کوو. آخر دې دواړه ورته وویل چې شرک نه کوئ نو دا یو ماشوم دی دا ووژنئ. بیا یې ماشوم ورته راوستی وایي هغو دوه ملایکو هغه ماشوم وواژه. بیا یې شراب ورته راوړل چې دا شراب وڅښه. لنډه دا چې په دوی باندې ګناه وکړل او هغه ماشوم یې په وواژه، شراب یې په وڅښل. بیا دا ځینې ولاړل دوی په دې ګناه کې اخته سولې. الله جل جلاله و ملایکو ته وفرمایل چې همدا د انسانانو حال دی په مځکه کې ستاسو څخه هغه دوی ښې ملایکې زیات عبادت کوونکي ملایکې مځکه ته کښته سولې هغه هم په دې ګناه باندې اخته سول. دا روایت تفسیر ابن کثیر را نقل کړی دی دلته چې د هاروت معروف ملایکو خبره شوې. خو دا روایت تفسیر ابن کثیر او نورو تفاسیرو را نقل کړي هغو ضعیف بللی. او دا خبره یې لیکلې ده چې د دې هاروت او ماروت د ملایکو په اړه باندې مستند او قوي روایت نشته. فقط او فقط الله جل جلاله د دې هاروت او ماروت یادونه کړې ده. بیا نو وروسته نور اقوال ښه ډېر نقل کړي دي چې د دې هاروت او ماروت دا دوه قومونه د پیرانانو وه، یا هاروت او ماروت دا یو دوه دانې پیرانان وه چې خلکو ته یې سحر او جادو ورښاوه. او دا روایت یې هم را نقل کړی دی چې دا هاروت او ماروت دا دوه انسانان وه. الله جل جلاله د امتحان په شکل خلکو ته را استولي وه. خو په هر صورت اوله خبره دا چې د دغه دوه خبرو چې د هاروت او د ماروت اړونده ده او بل د سلیمان علیه السلام اړونده ده، د دې په اړه چې روایات وه د هغو ځینې نمونې مو بیان کړلې. اوس راځو تفسیر ته د دې آیت. او د دې آیت هغه خلاصه مقصود او مفهوم په دې کې څو خبرې شته. اوله خبره دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یهودیانو د سلیمان علیه السلام اړونده بعضې افواه دا نشر کړي وه، او بعضې اهل کتاب چې وه هغه په حقایقو خبر وه چې سلیمان علیه السلام دا د الله پیغمبر و او سلیمان علیه السلام ساحر و جادوګر نه. عام خاص په ټولو خلکو کې دا نشر وه چې سلیمان علیه السلام ساحر و جادوګر و. یهودیان راله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یې پوښتنې وکړلې. دوی چې به هره پوښتنه کوله د تورات په اړه به پیغمبر علیه السلام پوره معلومات ورکول. آخر کې دوی وویل په خپلو منځو کې چې دا د سلیمان علیه السلام موضوع خو ډېره باریکه پټه ده، یوازې موږ ته معلومات شته، بل څوک نه دي په خبر. راغله د پیغمبر علیه السلام څخه د سلیمان علیه السلام په اړه پوښتنه وکړل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سليمان علیه السلام کفر نه دی کړی. دی د سليمان علیه السلام په اړه باندې چې کومې خبرې کولې هغه درواغ او هغه بهتان و. یوه خبره خو ده چې پیغمبر علیه السلام ته الله جل جلاله هغه پټ راز وښودی او خلک یې ټول په خبر کړه چې آگاه اوسئ سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی، سلیمان علیه السلام سحر نه دی. یوه خبره ده. دوهمه خبره ده چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې به ځینې کسان راتلل، پیغمبر علیه السلام ته به یې ساحر ویل. پیغمبر علیه السلام د مبارکې خولې څخه به داسې عجیب کلام راتلی چې هر چا به واورېدی تر تاثیر لاندې به راغلی. خلکو به ویل چې دا کوډګر و جادوګر دی چې هر چا ته خبرې وکړي هغه تر تاثیر لاندې راولي. د پیغمبر علیه السلام د لاس څخه به معجزې ښکاره کېدلې. حتی یو ورځ ابوجهل رالی په لاس کې ډبرې ورته ونیولې. ولځکه دغه ډبرو وویله چې ته پیغمبر یې نو زه تا منم. د پیغمبر علیه السلام معجزه و الله جل جلاله په ډبرو کې دا قوت کښېښوی. کلمه یې شهادت یې وویل، ته درد ورلی ډبرې یې وویشتلې، په دې کې هم سیر و جادو وکړي. نو د پیغمبر علیه السلام دغه اعمال چې به دی لیدل، د اقوال چې به یې اورېدل، ول دا سحر دی. الله جل جلاله د آیت کریمه نازل کی چې نه سلیمان علیه السلام سحر و جادو کړی دی او سحر و جادو خو کفر دی، هغه خو بد دی. نو چې هغه بد دی د پیغمبر علیه السلام د خپلې مبارکې خولې څخه د سحر بدي ښکاره سول. چې یو څوک خپله سحر بد بولي، کفر یې بولي، ناروا یې بولي، نو هغه کله سحر و جادو کوي. خلکو ته دا پیغام ورکول سو چې دا د الله په پیغمبر سلیمان علیه السلام باندې هم دا تهمت لګول سوی دی، په موسی علیه السلام هم لګول سوی دی. پیغمبر علیه السلام سحر و جادو نه دی، دا د الله کلام دی. دوهم دا مطلب
درېیمه دا خبره وسوه چې سحر او جادو ډېر بد عمل. د سحر او د جادو په اړه باندې بیخي ډېر روایات راغلي. دلته په دې ځای کې الله جل جلاله سحر او جادو ته کفر ویلی. وما کفر سلیمان علیه السلام کفر نه دی کړی. ځکه نو زموږ دا عقیده ده چې سحر او جادو که څوک کوي، سحر او جادو کول کبیره ګناه ده. او صریح حدیث راځي که د سایرو جادوګر خبره چا رښتیا وبلل کفر. سحر او جادو ته عقیده درلودل کفر دی او سحر کول خپله کبیره ګناه ده. نو لحاظه وایي که څوک سحر او جادو کوي، ساحر او جادوګر ته پر ایمان باندې پاتېدل ممکن نه دي. اوس نو سحر څه ته وایي؟ سحر د علماو درې ډوله ویشلی. یو سحر او جادو دا دی چې په حقیقت کې هېڅ شی نه وي، فقط او فقط د لاس یو چالاکي وکړي، سترګې خطا باسي، دوکه یې دا د لاس چالاکي و بیداري، فقط یو فریب سترګو ته ورکول، یو چل خلکو ته ورکول، دا یو قسم د سحر او د جادو دی. دوهم قسم د سحر او د جادو دا دی هغه تعویذونه چې پر غیر شرعي طریقه وي، دا هم د سحر او د جادو دوهم قسم. تعویذ پر شرعي طریقه کم دی. تعویذ پر شرعي طریقه د دې دپاره زموږ د مذهب کتابونو 3 شرطونه لګولي. اول شرط دا چې تعویذ یو څوک کوي، دغه تعویذ به د جایز مقصد دپاره وي. جایز مقصد څه؟ د یو ناروغۍ د علاج دپاره به غواړي، د یو روا مقصد د ترلاسه کولو لپاره. ګورې ځینې داسې مقاصد دي چې خلک وایي دا روا دي، مګر هغه نه روا. یو سړی وایي زه به پلانکي سړي تعویذ کوم چې زما خبره ومني. زه روا غوښتنه ځینې منم، خصوصا په دې ښځو کې دا خبرې ډېرې شته. وایي تعویذ راوکړه چې پر پلانکۍ ښځه باندې خپل خاوند مهربانه سي. اوس نو ظاهره خدا ده چې خاوند پر دې خپله مېرمن باندې مهربانه کېږي، نو دا خو ښه کار دی. وایي پلانکۍ تعویذ راوکړه زه د یو چا سره دوستي کومه چې زما سره دوستي وي، نو وایي دوستي کول خو ښه کار دی. یا دا هم جایز مقصد نه دی، هغه هم جایز مقصد نه دی. ځکه دا تعویذ دا خو ته د دې دپاره کوې چې د ده هغه خپل اختیار دی، هغه صلاحیت چې الله دته ورکړی دی، هغه حریت او ازادي چې تا ورکړې ده، ته تعویذ په زور باندې د ده حریت اخلې، محبس و زندان ته راولې، د خپل ځان تابع جوړې. دا خو نه دی جایز کار. یوه ښځه چې خاوند بد ورسره کوي، دا لازمي نه ده چې خامخا به نو خاوند به ښه سړی. ممکن ښه سړی دا ښځه بد عملی، خاوند دې ته اړ باسي چې د دې سره تشدد وي. هېڅوک نه وایي چې زه بد یم. هر څونه بده ښځه چې خاوند یې هر څونه په تکلیف کړي، بیا هم چې د دې ښځې سره کښېني، دا ښځه به خاوند ډېر بد کړي. دا خو نه ده نسي ردېدلی. ممکن دا ښځه یو ډېره بده ښځه او ډېره ظالمه وي، ډېره ګناهګاره وي، ډېره بد عملي، ډېره شریره وي. خاوند د دې شر د کنټرول لپاره به کله سختې خبرې ورته کړي، کله پابندۍ باندې لګولي، کله به هغه اندازه سزا ورکړي چې شریعت اجازه ورکړي. خو دا ښځه هم تعویذ کوي، دا ښځه هم پلار ته وایي، په کلي کې وایي، ټولو خلکو ته وایي داسې بد خاوند مې دی چې په دې ښار کې نسته. درواغ، اتهامات، بهتانونه. او امکان لري چې ښځه ډېره بیبي ښځه وي، شریفه ښځه وي، د خاوند یو ظالم وي، ناروا وي. خو په هر صورت که دی ظلم کوي، که دی عدل کوي، دی مستقل دی، آزاد دی، حر دی. د ده د راکنټرولولو صلاحیت یوازې الله لري یا د یو اسلامي حکومت قاضي لري. اوس نو که چیرې ته د تعویذ په زور باندې د ده سترګې ورپوټوې، دی د ځان غلام جوړوې، تابع جوړوې، دا جایز مقصد نه دی. نو لحاظه زموږ د مذهب کتابونو دا خبره جزیه راخیستې ده، په صریحو تورو فتاوای هندیه را نقل کړې ده. قطب الارشاد د تصوف یو کتاب دی، هغه هم دغه جزیه را نقل کړې ده. وایي که چیرې یوه ښځه په خپل خاوند تعویذ کوي، د خاوند د تابع کولو لپاره دا نه دی جایز. که څوک دا کار کوي چې زه پلانکي ته وایم هغه دې زما سره دوستي وکړي، دا نه دی جایز مقصد. اول شرط د تعویذ دا دی چې د جایز مقصد ده. او دوهم شرط دا دی چې تعویذ ته کوې، په تعویذ به نیکې کلمات وي، د الله نومونه به وي، یا به آیاتونه وي، یا به معصوره دعاګانې وي. دا تورې و خطونه و د اعداد به نه وي، دا د ابوجهل و د فرعون و د حامان نومان یا شرکیه کلمات دا به نه وي پکښې. او دریم شرط دا دی چې تعویذ به مؤثر بالذات نه ګڼې. دا به نه وایه چې دا تعویذ ما ښه کوي، دا به وایه چې تعویذ اصلا الله مو ښه کوي، دا یو وسیله ده د دې په برکت. دا 3 شرطونه که په تعویذ کې موجود وه، دا جایز تعویذ دی. د دې څخه اخواته که بل تعویذ و، هغه هم ګرده په سحر او جادو کې داخل. دا دوهم قسم سحر او جادو. دریم قسم سحر او جادو هغه دا دی چې دا ځینې کلمات دا هم داسې اثر لري، لکه دا ظاهري شیان، دا فیزیکي شیان. دا موبایل چې راواخلې، په دې موبایل کې
1500 پرزې دا ټولې پرزې الله په دې مځکه کې پیدا کړي دي، خو انسان په خپل فکر باندې دا پرزې مختلفې راخیستې دي سره ترکیب کړي دي، یو اثر یې درلودلی دی. اثر یې دا دی چې په دا تلیفون کې غږ وکړي د دنیا بل کونج ته رسېږي. ګوره دا خو کرامت نه دی، دا خو معجزه نه ده، دا خو یو کمال دی. نو دلته دا کلمات دي چې الف با تا سا تر یا پورې، دا کلمات هم داسې هره کلمه خپل اثر لري. د دې کلماتو اثرات چې یو څوک معلوم وي بیا یې ترکیب کوي او وروسته بیا په خلکو کې یو ډول اثر اچي او د هغه څخه داسې یو شی سړی وویني، انسان یې مړ سي بېرته ژوندی سي. یو ډبره یې هغه ډبره ویلې سي، میده سي، په اوبو بدله سي، لرګی په ډبره بدل سي. دا هم علما فرمایي چې دا د سحر د سترګو دوکه کول دي، په حقیقت کې شی نشته، خو په هر صورت یو اندازه اثر لري. د سحر دا 3 ډولونه، 3 سره حرام او کول کبیره ګناه ده، عقیده ورته ساتل چې و دا کار کوي دا کفر. روایات متعدد راغلي دي، امام ذهبي رحمه الله په کبیره ګناهونو سلسله کې دغه سحر او جادو هم راوړی دي. د عمر بن خطاب رضی الله عنه د امارت و خلافت په دوران کې روایت را نقل کړی دي چې د مکتوب صادر کې چې هر څوک سحر او جادو کوي هغه ووژني. الزواجر عن اقتراف الكبائر دا یو بل کتاب دی، 100 کبیره ګناهونه یې را نقل کړي دي، په هغه کې هم سحر او جادو ډېر تحقیق یې باندې کړي دي، آیاتونه او احادیث د بزرګانو اقوال یې را نقل کړي. درېیمه خبره دا ده چې د سحر او د جادو بدي ځینې معلومه. راځو د آیت ترجمه. الله جل جلاله فرمایي واتبعوا، دی پیروي کول، تابعداري کول، ما تتلو الشیاطین، د هغه څه چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان، پر باچهی د سلیمان علیه السلام. علی ملک سلیمان یعنی علی عهد سلیمان، پر زمانه د سلیمان علیه السلام باندې. وما کفر سلیمان، او سلیمان علیه السلام کفر نه وکړي. ګورې د سحر او جادو څخه تعبیر په کفر باندې وکړي. ځکه نو بزرګان وایي سحر او جادو که هر څومره کبیره ګناه ده، خو په ګناه باندې یو څوک کافر کېږي نه. البته دا سحر هغه ګناه ده که یو څوک کوي پر ایمان او پر اسلام نشي پاتېدلی. نو لهذا شیطان هم کوشش کوي د دې کوډو خورا ډېر محبت د خلکو په ذهنو کې اچي. دا کوډګران ته چې ورسې خورا رشي باندې ښه تعویزګران خو هم ستا تعویز کوي، شو تعویز کول جایز دي، شکرانه اخیستل جایز دي. نو داسې تعویزونه کوي چې په ویلو یې زه شرمېږم. او دغه جادوګران کوډګران دې ته که دې معمولي خبره وکړله بس دا ټاپ هم در باندې وایي دا وابي دي، ځکه خو د ده بازار درېږي. اوس د هغه کوډګر چې دا تاسې دا ډېر رشي باندې چې تاسې ورسئ پوښتنه ځینې وکړئ وه ایمان پیژنې، اسلام پیژنې، آخرت پیژنې، دا بیا یو نه یې زده. تاسې ورسئ دا سبا چې ګورې پلانکی تعویزګر نه دی، و دا ونه په زنا اخته سوی دی، پلانکی کوډګر پلانکی تعویزونه چې کول رنګ د ملایانو ورسره بد. یو سړی رالی وایي ما ته پلانکی سړی و، وایي ما داسې احترام کاوي، 15 لکه یې را سویه وړلې. ما ډېره ښه وکړه چې د سویه یې وړلې، چې 15 لکه یې نور درڅخه وړي وایي. په دې وجه ښه وکړله چې موږ به درته ویله چې دې کوډګرانو ته مه ورځئ، دا ټګانو ته مه ورځئ، د الله دوستان پیدا کړي. د الله دوست څوک دی؟ دغه طالب، دا غریب طالب نه دی دلته چې دا لیلیه اوسېږي، اوغه تیري و د روزګانه څخه راوتلی دي. د دې اویا ورې مرتبه تر دغه ښه ده. په څه مطلب راوتلی دي؟ دلته قرآن زده کوي، سپېره طالب دی، نه یوه لري، نه 10 لري، نه 20 لري. په جیب کې چې وګورې 50 افغانۍ نشته ورسره، خیرن کالي اغوستې دي. دلته نه چوکۍ شته، نه آینده دته چوکۍ رسېږي چې دا 10 کاله دلې په دغه مدرسه کې دغه دال و نخود و لوبیا وخوري، بیا به هم لا کېږي، بیا به هم په احتیاط باندې کله په یوه ملایي کې کله په بله ملایي. دغه بزرګ دی، نه دی بزرګ چې تا ته وایي ونیسه زه په ګرنټي باندې تعویز در کوم، موټر دې ورک دي پیدا بس په ګرنټي باندې تعویز در کوم. ځینې داسې خبرې زه په شرمېږم هم نه سمه ویلی، پر دا خوله مې راځي ګیلاوري نه سمه کولی. داسې تعویزونه خلکو ته ورکوي. دا د خدای دشمنان دي، دا سایران دي، دا جادوګران دي. اول وارې هېڅ نسي کولی خلک خطا بس. نو د دې څخه ځان ساتل پکار دي، لرې ځین پاتېدل پکار دي، ډېره ستره ګناه. الله جل جلاله فرمایي ولکن الشیاطین، یقینا شیطانانو کفرو کفر کړی دي، یعلمون الناس، ښوول به یې خلکو ته سحر جادو به یې ښووي. وما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، د
د دې یو تفسیر یې داسې کړی دی چې دا ما نافیه دی. هغه خبره چې دوی ملائکې د اسمانه راکښته سوي وې، خلکو ته یې سحر او جادو شوی او بیا الله عز وجل په ګناه اخته کړلې، په ازمایښت و امتحان کې راغله. ځینې مفسرین دا خبره کلکه ردي، بلکې د دې ترجمه داسې کړي وما انزل علی الملکین، نه دی نازل سوی پر ملائکو باندې ببابیل، په بابل ښار کې هاروت و ماروت، چې یوه هاروت نومېده او بله ماروت نومېدل. داسې شی نه دی سوی، دا تش اوازه ده. او بعضې وایي چې نه ما نافیه نه ده. پر بل تفسیر چې راسي نو د هغه تفسیر باندې بیا داسې ترجمه کېږي چې دا هاروت او ماروت دوې ملایکې وې، یا د پیرانانو دوه قومونه وه، یا یو دوه انسانان وه چې خلکو ته به یې سحر او جادو شوی. الله جل جلاله اصلا په دې خلکو امتحان کوي. ټول خلک یې خبر کړه چې آګاه اوسئ، سحر او جادو حرام، بدکار، ګناه ده، ځان ځینې وساتئ. بیا یې د بله اړخه څخه دا دوه کسان ورته راوستل چې دا سحر او جادو خلکو ته ښي، یا دوې ملایکې وې، او دا به یې ورته وویله چې ښه سحر او جادو غواړئ زده یې کړي. الله تاسې نه یاست منع کړي؟ و منع کړي، ګناه نه ده. ګورئ موږ د الله د لورې څخه امتحان ازمایښت یو. سحر او جادو الله پر تاسو حرام کړی دي، موږ یې درښیو، خو تاسو خبر اوسئ دا امتحان دی، تاسو باندې به د الله عذاب راځي. دا به یې خلکو ته ویل، بیا به یې خلکو ته دا شی ورښوی. وروسته دا خلک چې په امتحان کې ناکامه شول، هغوی د الله په عذاب کې ګرفتار شول. الله جل جلاله فرمایي وما انزل علی الملکین ببابیل هاروت و ماروت، او هغه څه چې نازلېدل پر هغه دوه ملایکو باندې په بابل ښار کې چې یو هاروت نومېدل او بل هاروت. وما یعلمان، او دوی نه ښول من احد و هیڅ چاته، حتی تر هغه مهاله پورې یقولا چې دوی دواړو به وویل و خلکو ته داسې به ورته وویل انما نه ده، بلکې دا خبره ده نحن موږ چې یو فتنتون ازمایښت یو، فلا تکفر، فستاسو کفر مکوئ. فیتعلمون، پس خلکو به زده کړې کولې منهما د دغه هاروت او ماروت څخه ما یفرقون به، داسې څه چې جلاوالی به یې کاوه به په هغه سره بین المرء و زوجه، په من کې د سړي او د ښځې. وما هم، او نه به ودی بضارین ضرر رسونکي به په دې سحر سره من احد و هیڅ چاته الا باذن الله، مګر نه د الله په حکم باندې. دوی به دا فکر کاوه چې په دې سحر او جادو باندې نو موږ چاته ضرر رسو. حال دا چې هیڅ ضرر غیر د الله د ارادې څخه دوی نسوی رسولی. ویتعلمون، او دوی به زده کړه کول ما د هغه شي یضرهم چې دوی ته ضرر رسي، ولا ینفعهم، دوی ته ګټه نه رسي. دا زهر وه، فقط اصل پکښې وه، ظاهرا اصل وه مګر په حقیقت کې زهر وه. ولقد علموا، او د دې علم و لمن اشتراه، هغه څه چې دی رانیوي، ما له فی الاخرة، نسته د ده لپاره فی الاخرة، په آخرت کې من خلاق، څه حصه. چا چې دا سحر او جادو دا خوښ کړي او د دین څخه لرې سو، د الله عز وجل حکم یې ونه ماني، د دې سړي لپاره په آخرت کې هیڅ حصه نسته. ولبئس ما شروا، او ډېر بد دی هغه څه چې دی خرڅ کړي به په هغه سره انفسهم، ځانونه خپل. لو کانوا یعلمون، کاش کې دوی پوهېدلی، او لو که چیرې ان بېشکه هم دوی آمنو، ایمان یې راوړی وای، د الله حکم یې منلی وای. دلته بیا په دا انهم ضمیر و یهودو ته راجع دی، یعنې دا یهودیانو ایمان منلی وای، پر ایمان راوړی وای پر پیغمبر علیه السلام او پر قرآن باندې. واتقوا، او تقوا والا جوړ سوي وای. لمثوبة من عند الله خیر، نو هغه ثواب چې د دوی د الله سره دی هغه به د دوی دپاره ډېر خیر وای. لو کانوا یعلمون، کاش کې دوی پوهېدلی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.